نن سبا بچی ګوري چې زما دا پلار خو چا سره په سمه خوله خبرې نه کوي او خلکو سره په ستړي مشي کې د ګوتو سرونه ورکوي او خلکو ته سپک ګوري کبر کوي، نو په اولاد کې مغاصر پیدا کېږي. چې پلار عاجزي کوي نو بچو کې مجزي پیدا کېږي، او که پلار او مشر کبر کوي نو په بچو کې هم کبر پیدا کېږي. نو د حضور پاک دغه اخلاق او عادت دغه صحابو ته منتقل شو. صحابو کې مغفی خدای پاک پیدا کی. قرآن شریف کې چې الله د خپل صفت بیان کوي انک لعلی خلق عظیم، نو اسه نه کوي، بهترین خوی خدای پاک ورکړي. کور کې دنه د بیبیانو سره څومره خشته خپل خوی مونږ کې د هغې ذره میسم نشي جوړېدی. عائشہ صدیقه رضی الله عنها فرمایي وی حضور پاک بزان لکمبل په خپله ګنډه چې وبشلې. ګوره بیبیانې دي، د چا یو بیبي وي یا دوی یا درې او چې څلوري، نو هغه به د کور کار وکړي. وی دا ښځې مې سره راوستې دي، زر مونږ دا ووایو. او دا تاسو سره پاره کور کې ناستې کار به زه کوم. که یو ښځه خاوند ته ده ووایي چې دا لږ دا ماچس ووه دا اور خو راته بل کا، څونه بد به ګڼي. زه به تا د اور بلم، د سنډېمه به کټ کې راته ناستی شل خبرې ورته وکړي. او حضور پاک مبارک که نه بیبیانې دي او قسم دې زارېدې به تی بیبیانې وی د خدمت دپاره. او بیا هم نبی علیہ السلام مبارک عائشہ صدیقه فرمایي وی ځان له به څادر چې وشلېد په خپله ګنډه، او وی پاڼه به یې ځان له په خپله ګنډله چې وبشلېدله. او وی د کور کار به یې موږ سره کو، کان فی محنت اهله، د کور د بیبیانو سره به د کار خپل کور کار روزګار کو. او چې کله به بانګ وویل شو هر څه به یې وغورځول، نیغ به جومات ته ووت. دی څومره ښایسته ښکلې خوی دی. لوی خلک د دنیا کافر د لکونو په تعداد دا رب العالمین د حضور پاک د ښایسته او ښکلې اخلاقو د وجې نه مسلمانان کړل. یو غټ کافر و یهودي زید ابن دسنه پیغمبر علیہ السلام له قرض ورکړی. راغی یو موقع کې د قرض د ادایګۍ یو څو ورځې پاتې وې او مخامخ حضور پاک ته ودرېد. وی زما هغه شی راکړه چې ما دله څه قرض در باندې پورې دی. ورځې پکې ورځ دوه وې. حضور پاک غلی شو در کوم. بس هغه فوراً بدرت شروع کړل. وی تاسو خلک هم داسې کوئ د خلکو نه مال والي او بیا نه ورکوئ. او لږ نور هم ورپسې مخکې لاړ. وی تاسو د عبدالمطلب خاندان هم دقه چل دی، د خلکو مالونه خورئ. دا څونه سپکې خبرې د خلکو په مخ کې. او حضور پاک د صحابه په منځ کې ناست دی. صحابه ورته ګوتې پټ لقی چې بار به وځي که نه. نیکبخته ده خو ستا په قرض کې دوه څلور ورځې پاتې دي، چې نیټه هم راشي نو خلک دوه درې ورځې مهلت ورکوي. ستا لا نیټه نه راغلې او بیا زمونږ مخکې زمونږ د پیغمبر سپکاوي کې صحابو د حضور پاک بد او سپکاوي کوم دی زغملی شو. خو د نبي علیہ السلام مخکې به یې غږ نه کو. ده چې دا بدره دوی حضرت عمر ورته غوسه شو. وی ستا ټیم خو لا شته او پام کو که بله خبره دی وکړه چې اوس د ناصره خوا په تور وغورځو. زمونږ مخکې شرمېږې نه او زمونږ د پیغمبر بېعزتي کې او په بېځایه کې تاله حیا نه درځي. ګوره حضور پاک مبارک خبره د حضرت عمر درسته وه چې ته بېځایه ولې تاله خو دا ټیم هم د قرض نه دی پوره، بېځایه ولې زمونږ د ښکلي پیغمبر سپکاوی کې. لیکن حضور پاک حضرت عمر ته غصه شو. وی عمره داسې مه کوه، ان لصاحب الحق مقالا، د چا چې په چا قرض پوري خبرې کوي، قرض والا خامخا خبرې کوي. او یو عمره وی دا تمه مې دننه وه چې دا تا کم کار وکړ، تاله د دې په ځای داسې پکار وه چې ده ته دې نصیحت کړی دی او ما ته دې کړی وی. الله اکبر. ده ته به دا ستا زم محتاج وم ستا نصیحت ته او دې محتاج وم. ده ته به دا نصیحت کړی چې وروره خیر دې په نرمۍ وغواړه، لا ټیم خو دې شته، خیر دې روز دوه صبر وکړه، وخت دې شته او په نرمه وغواړه. ده ته به داسې ویلي او ما ته به دې نصیحت کړی چې چا نه قرض والی دوه څلور ورځې د نیټې نه مخکې وله تیار ساته. نو زم ستا نصیحت ته محتاج وم او دې محتاج وم. نو غصه دې وکړه، ښه دې ونه کړل. ان لصاحب الحق مقالا،
خامخا حق چې غوښتون کې چې د چا په چا پوری خبرې ورته کوي. زه دې بوزه عمره ولا د چې څومره خوراک کېږي ولا ورکا، او لږ زیات یې ورته یاد کوي دومره ورپسې زیات هم ورکا، لکه تا ورته څو خبرې وکړې. هغه لار د هغه چې څومره غله کېده هغه یې وله ورکړه. نو چې کله هغه زیاتي ورته تله یې ورکو، نو هغه زید ابن دسنه وی زما حق خو پوره شو، دا څه راکې؟ وی دا پیغمبر علیه السلام وی چې زیاتی ورکه ځکه چې ما تا ته دوه درې خبرې وکړې. نو په هغې ته خفه شوې. ګوره حضور پاک دا نه وی چې زه دې خفه کړم، نه ته خفه شوې چې عمر درته خبرې وکړې. نو د هغې په عوض کې دا لږ غوندې زیاتي وله ورکه. هغه سړی ورته وی عمره ما پیژنې؟ وی نه. وی زه زید ابن دسنه و د یهودیانو هغه لوی علامه مولا هغه. یو مغیب یاره نو وی کم از کم تاله خو نه وه پکار. یو عام سړی که زمونږ د پیغمبر مخکې بد ویم نه دي پکار، نو ته خو د اهلي کتابو د یهودیانو لوی عالمې، نو تا داسې ولې کول چې زمونږ د پیغمبر دونه بېعزتي دې وکړله؟ هغه وی عمره ما په خپلو کتابونو کې د دې پیغمبر ټول صفتونه چې څومره وکتلي وو همې پکې ټول موندلي وو، ما سوا د یو څو صفتونو نه. دا مې د هغې جانچ پړتال کو، همې معلومول چې دا پکې شته که نشته. یو صفت پکې دا دی زمونږ په کتابونو کې چې د سره د غصې موقع شي نو دی به غصه نه کوي او صبر به کوي، ښکلی اخلاق به لري. او دویم چې که ته ورسره هر څومره جهالت کوي دی به د هغې په مقابله کې تا سره ښېګړه کوي. دا صفتونه مې پکې نو منتې او دا باقي صفتونه مې پکې منتې وو. نو زه نن دې دپاره مې دا غصې کولې چې زه ګورم چې دې غصه کوي که دې صبر کوي، نو صبر مې پکې ومونته. او ما ورسره ډېر جهالت او کستغې سپورې مې ووې، مې زه ګورم چې دې د جهالت جواب ماله په جګړه راکوي او که په نرمۍ راکوي، نو ماله هغه په نرمۍ جواب راکو. وی عمره ما خپلو کتابونو کې چې د آخر زمانې د پیغمبر کم صفتونو ټول ومونتل، دا څو کم و دا مې پکې نن پیدا کړل، راځه ما سره او زما په اسلام ګواشه. راغی حضور پاک له لاس ورکړه، الله مسلمان کړ. دا د ښو اخلاقو برکت. نن مونږ ټول وایو د نبی علیه السلام په شان زمونږ خوی کې او دی او د هغه په شان اخلاق، لیکن داسې اخلاق شته په مونږ دی؟ زمونږ کور کې څه ژوند دی د ښځو سره؟ د بیبیانو سره هم څه ژوند دی؟ څومره ظلمونه کوو د ښځو سره په مختلفو طریقو. د ظلم یو طریقه نه، ډېرې طریقې دي. بچو سره څومره ظلمونه کوو، د خویندو سره څومره زیاتي او څومره ظلمونه کوو. ورکوي څوک خپل پوره حق خپلو خویندو له؟ د لوڼو سره څومره زیاتي کوو، د ښځو سره، د بچو سره، د ګاونډي سره. دا څنګه اخلاق دي؟ یوازې په مونځ خو بخل نه کېږي، یوازې په زکات نه خلاصېږي، یوازې په حج نه بخل کېږي. د دې ګاډي پایم وي که یو پایه خراب وي بیا ګاډي نه، د پایو خپل ځای دی او د انجن خپل ځای دی. که انجن کې لږ فرق وي بیا هم ګاډي نه ځي، او که انجن هم سمي او پایې هم سمي، دا تیلو پکې خپل ځای دی، که تیل پکې نه بیا نه ځي. او د موبلیلو خپل ځای دی، که موبلیل پکې نه بیا نه ځي. او پیچ چې ولا تاوی څه ورته وایي، د هغې خپل ځای دی، که یو ډبرې د هغې نه کټ کړله، انجن هم روغ دی، پیرونه هم اعلی دي، هر څه برابر، په پیچ تاولو والا شی خراب دی بیا هم نه ځي. چې خپه پرېږدي زور ورکوي که هغې کې فرق دی بیا نه ځي. د هر شي خپل ځای دی په ګاډي کې. د یوه ډبرې چې پکې کم وي نو ګاډي ته نشي بوتلی، نه نه به د نیغې لارې په دې کندې ته وغورځېږي، بېغمه به دې کړي. نو د ګاډي کې د هرې پرزې خپل خپل ځای دی، ټولې پکار دي چې دا وین والا به ګاډي چلېږي. دغه رنګې د مسلمانۍ خپلې پرزې دي، د مانځه خپل ځای دی، که دا نی بیا د مسلمانۍ ګاډي دی بې ځایه دی. او دغه رنګې د زکات پکې خپل ځای دی، د حج خپل ځای دی، د بندگانو د حقوقو خپل ځای دی، د ښځې د حق، د بچو د حق، د رونو د حق، د معاملاتو د دې خپلې خپلې ډبرې دي، دا خپل خپل ځای نه دي په اسلام کې لري. یو ډبرې چې په ګاډي کې نه ګاډي نشي چلی دی. دغه رنګې د اسلام په دې ډبرو کې او په دې پرزو کې چې یوه پرزه هم کمه اسلام به دې نیمګړي تا نشي رسولی. دا به نه وی چې انجن قیمتي دی چې دا پکې وي ټایر ته پکې حاجت نشته،
او یا دا بنوي چې روان خو په ټایرونو دی، که ټایرونه یې ټیکي نو د انجن او د پیچ پکې څه ضرورت دی، او د موبلیل او دغه پکې څه ضرورت دی، د تیلو یو د څلوره نو ډیبری چې پکې کمه شوه نو بیا دې هم ګاډي نه ځي. دقه رنګې د دین اسلام دا یو ګاډی دی، یا ادخلو فی السلم کافه، او سر نه نوکه پورې په اسلام کې ور داخل شي، او د اسلام چې څومره احکامات دي دا به منئ، یو په هغې کې بهترین اخلاق دي. نو ښه خوی به ځان کې پیدا کې. وګوره د حضور پاک مبارک خوی ته سړی حیران شي. یو صحابي دی کافر و مخکې، سمامه ابن اسال د یمامي سردارو، روان دی مکې مکرمې ته. صحابو له په ګوتو ورغې گرفتار یې او ری وسته جومات یو ستن پورې وتړه. نبی علیہ السلام مبارک وی دې څنې پورې وتړئ، څوکۍ کوئ چې در نه ونه تښتي، ډوډۍ م ورکوئ او بم ورکوئ او دسمات تیلی م پرېږدئ. حضور پاک سحر وختي پې راووت. ما عندک یا سمامه، سمامه زړه کې دې څه سوچ دی؟ وی صاحب درې خبرې مې دي پړه کې. لومبۍ خبره خدا ده، ان تقتل ذا دمن، که ته ما وجنې نو خپل اختیار به دی، د وینې خاوند به مړ کې. وینه ولې بوټی که دی او خو بل راخیږي، نو که زه دې مړ کړم وینه به مې توی کې، هسې به مې مړ کې. او یا دا چې زما ډېره لویه وینه ده، ګورئ عظیمه وینه مې ده، که دې مړ کړم ډېر لوی قوم مې دی، اسانه خبره نه ده، بدل به یې ده نه دی. او که احسان کې تنعم علی شاکر، نو زه به دې ډېره لویه شکریه ادا کړم. ولې د قوم سردار یم، نو چې زما باندې احسان دی او که دا زما په ټول قوم احسان دی، نو ټول عمر به زما قوم ستا احسان هیر نه کي، که خوشې کې مې احسان کې. وان كنت تريد المال فسله، او که مال غواړي فدیه غواړي نو وایه چې څومره دې پکاري، قوم ته به سوال جواب وکړم درته به یې راولېږي. نبی علیہ السلام اړو غږ هم ونه کړ. د هغې مقصد دا و چې پرېږده چې دی په دې جومات کې تړلي چې د صحابهو دا خوی اخلاق وویني. سبا بیا پې حضور پاک را تشریف راوړه. بیا ورته ما عندک یا سمامه، څه دې زړه کې پراته دي وایه. وی صاحب هغه پرونی درې خبرې دي. په درېیمه ورځ بیا پې نبي علیہ السلام راووت. ما عندک یا سمامه، زړه کې دې څه پراته دي؟ وی حضرت هغه درې خبرې دي، که احسان کې نو ډېر لوی شکر به دې ادا کړم او زما قوم به دې لوی شکریه ادا کړي، لوی عزت به وګټې. او که وجنې مې ستا خوښه ده، ولې زما وینه تویې؟ او که زما وینه دې توی کړه نو د ډېر لوی قوم دشمني به په غاړه والې. ګورې وړه خبره نه ده. او که فدیه غواړې نو وایه چې څومره دې خوښی، قوم ته سوال جواب کوم چې راویلېږي. حضور پاک صحابو ته اطلقو سمامه، زه مفتې پرېږدې په مخه دې ښه، زه احسان هم در باندې وکړم. دی راووت. د عربو دا قبایلي خلقو دې کې به یره نه وه، او نه په دوی کې به د چا نه د غیرت پکې ډېر زیات و. راووت. لال مخامخ یو باغ و د کجورو، هغې ته ورننوت او وی لامبل، او نیغ واپس راغی حضور پاک ته مخکې کېناست. سمامه بیا رالې؟ وی یو صاحب رالم، ومې لامبل. وی قسم دی د اوس نه لږ ساعت مخکې ستا نه مبغوث ترین انسان ما ته بل نه ښکارېده، ته مې ډېر زیات بدي شوې، او نن ستا مخ ما ته د ټولو مخونو نه اعلی او بهترین او محبوب ښکاري. ډېر زیات مې ستا مخ خوښ دی مبارک. او د اوس نه لږ ساعت مخکې ستا د ملګرو نه مبغوث ترین ملګري چې مې بدي شو، ستا د ملګرو نه زیات مې بل څوک نه شو بدي. او اوس وی ستا ملګري ما ته د ډېرو محبوب او غوره او خشته خلکو نه نور څوک، ستا د ملګرو نه بل څوک نه ښکاري. او لږ ساعت مخکې چې زما بدي شو په ټوله دنیا کې، نو ستا کلی مې بدي شو، دا راته ډېر مبغوظ و. او اوس ستا کلی ما ته د ټولو کلو نه محبوب ښکاري، ډېر خوښ راته ښکاري. ومې لیدل هر څه په دې سترګو، ستا او ستا د ملګرو د خوی خصلت اخلاق مې لیدل، دا خو د دروغجنو خلقو اخلاق نه دی. لاس را کوه. حضور پاک له لاس ورکه، الله مسلمان که.
دعوت یې نه دی ورکړی د حضور پاک د اخلاقو د وجې نه مسلمان شو. وی صاحب ما د عمرې اراده کړې و ستا ملګرو رونیوم، هغه عمره وکړم. وی لاړ شه لاړ مکې مکرمې ته. هلته اطلاع رسېدلې وه چې سمامه مسلمان شوی دی. د مکې خلکو پیغور ورکړه، سمامه لاړې صحابي شوې، چې کوم سړی به مسلمان شو صحابي به وته لاړې صحابي شوې، بی دینه. صحابي معنا خپل دین پرې ښودون کې بل دین ته تللی، بی دینه شوې. اور ته سوی وینا ما سب بی دینه شوی نه، ولكن اسلمت مع محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. د حضور پاک په لاس کې مې لاس ورکړی دی، مسلمان شوی ما. او ای ګورې ماله پیغور مه راکوې. مکې ته به رده د علاقې نه غله راتله، غنم به راتلل. ځکه مکه خو د وادن غیر ذي زرعه، هغه داسې دشت علاقه وه او غرونه چې هغې کې خپله غله نه کېده، نو ده ته محتاج و. وی قسم دی پیغورونه مه راکوې، اوس به یو دانه غله تاسو له نه راځي د یمامې نه، اله به راځي چې رسول الله مبارک وی چې ورلیږې. په ځان به اوس پوه شوې څنګه انقلاب پکې راغی. د اخلاقو نه مسلمان هم شو او څونه تابعدار شو. نه خو حضور پاک دې مدرسه کې داخل که چې ورېږه سبق ووایي، او نه اسکول کالج کې داخل که، د هغې اخلاقو دونه اثر پې وشو. بهترین اخلاق دا په انسان اثر کوي، په بچو اثر کوي، په کشرانو اثر کوي. او خراب خوی او خراب اخلاق دا په بچو په گاونډیانو په خلکو اثر کوي. چې ستا خوی خي په کور کې چې پوهه چې زما دا بچي د صالحان او نیکان وي شي، نو ته په کور کې ښه خوی او ښه اخلاق د بچو مخکې وچلوه، دوی په خپله به ټیک کېږي. د دې بچي مثال د کولال د خټې دی. د کولال د خټې نه که منګې جوړی منګې هم ته جوړېږي، او که کوزه ته جوړی کوزه هم ته جوړېږي، او که کاسه ته جوړی کاسه هم ته جوړېږي، او که تنور ته جوړی تنور هم ته جوړېږي. خواري به ورسره هغه جوړونکي کوي، که کم شی جوړی. نو د بچو مثال د دغې کولالۍ خټې دی. د ده مخکې ته د ښه خوی مظاهره وکړه، هغه عکس پې پرېوځي، هېڅ نصیحت ته رجعت نشته، دی به هغه لار په خپله والي. او که ته ورته ټي وی ذات کې او بربند فلم ګورې او تم ناستې او ښځه دې ناستئ، نو ستا څه خیال دی چې بچي به د جومات کې ناستې؟ زه وایه که نه بچي به د جومات کې ناستې؟ ابه تا سره کښېني، بابا مې ناستې، بېبې مې ناسته، تا مخکې به ناستې، بیا به ته جومات کې ناستې، هغې به ټک ورکوي. یاره ستا د زړه ختمه شوه د هغې نه، چلې ده نه زده که. او که ته د هغې په مخ کې ګناه کوې، هغې ستا نه سوال نه پیدا کېږي، ته به ګناه کوې د بچو مخ کې، نو بچي به د مدرسې ته ځي، بچي به د قرآن راخلي، د ګناه سر به ستا نه مخکې په هغوی باندې کېږي. اخیري انجام به ستا هم خرابي او د هغه به هم خرابي. لږه حیا خو پکار ده. خدای بندګان تا موږ په کوم طرف روان یو؟ مخکې به لږ غوندې پلار د بچو نه حیا کوله او بچو به د پلار نه حیا کوله. قسم دې داسې ملي دي چې بچو نسوار د پلار مخکې نه دی اچولی. دا دور ملي دی، داسې خلک ملي دي. اخوا به شو نو نسوار به یې واچول. پخوا د نسوارو دا رواج زموږ په دې علاقه کې زیات و، د پلار مخکې به یې نسوار نه اچول. ډېر داسې ملي دي چې پلار مخکې سګرټ نه څښلی، اوس یو ځای فلمونه ګوري. دروغ وایم که رښتیا وایم؟ یو ځای ګوري، یو ځای ناست، یو ځای ګناه کوي. نو دا څنګه اخلاق؟ خو موږ د پیغمبر علیه السلام امتیان یو، د هغه په نقش قدم هم خدای روان کړي، د هغه په طریقه روان یو. دا څنګه طریقه ده؟ ته څنګه امتي؟ دا څنګه اخلاق دي؟ دا خوی دی چې جومات نه پکې پټوه، دا هم اخلاقو کې راځي که نه؟ جومات نه جانماز پټوه، د جومات نه مصله پټوه، د جومات نه دره. دا موږ د جوماتونو دا جرندې ولې والي دي؟ دا ولې څه چل دی؟ دا زموږ جومات په هندوستان کې دی، څه هندوان راځي غلاته کوي. دا جومات هم په چین کې دي، چینیان راځي، څه دا جومات هم په روس کې دي، روسیانو نه پټو. څه نه، څوک راځي؟ مسلمان راځي. دا خدای کور ته مې جرنده والی ده چې انسان په خدای ډاډه دی، ده کې دونه حیا نشته چې دی په خدای ډاډه دی چې خدای ستا د دې کور نه م دا غلا کوم. نو چې یو سړی په خدای ډاډه دی، نو زما به څه ګیلئ او ستا به دې څه ګیلئ؟ د خدای کور ته جرنده وال، دا خو ډېر لوی افسوس دی. په دې تاسو سوچ کړی دی؟ دا څومره لویه خبره ده. ولې د خدای کور ته جرنده؟ خدای خو زموږ ډېر لوی محسن دی. مونږ له خدای څه نه راکړي؟ رانیولی م شي، مونږ یو ساعت کې م ذلیل کولی م شي، عزت هم را کولی شي. د دې خدای خو مونږ له ډېر لوی قدر پکار دی.
زمونږ دا شکل، زمونږ دا مال دولت عزت خو د دې الله را طرف نه دی. زمونږ ژوند مرګ عذاب خوشحالي خو د هغه په لاس کې ده. نو موږ دغه خدای خفه کوو، موږ بس هم خوشحاله کړي. جومات ته جرنده وه، ولې جی څوک به پکې پټ کړي، جی جرنده کا ور دری به پټه کړي، جی ور جرنده کا جانماز به پټ کړي. دا د زید زما دی که دا د خدای دی؟ دا خو د خدای کور دی. د خدای نه غلا کې شرمېږم نه، حیا سوچ تېر نه دی کړی چې په چا ورلمه. یو ټوپک ما پسې رالی یا تا پسې رالم یا بل لور پسې رالم، او به یو خدای پسې ټوپک رالی. د خدای په کور ور دی. او بیا مې داسې مې اورېدلي دي، داسې مې اورېدلي دي چې قرآن شریفونه یې پړی کړي دي او په هغې ختلي دي او پکې یې کوز کړي دي. دی به م وایي ما ته دوا وکړه چې ما خدای وبخي، ما ته دوا وکړه. دی به هم د اختر پر ورځ نوې جامې واچوي، عیدګاه ته به نور مونځ خو به نه کوي، عیدګاه ته به لاړ شي، هلته به دی ناست چې ما خدای وبخي. او دیم چې مړ شي نو زه به جنازه کوم، او ته به هم جنازه کوې، دوا وکړې جي او دا مسلمان دی او دا خو ډېر ښه سړی و چې خدای پاک خدای دې ذلیل او رسوا کړي. خدای د کور نه دی په قرآن شریف د پاسه قدم یې ږدي، بله پټه وه او د خدای د کور نه موټر وباسه او د خدای کور له به راشي غریب په سیکل باندې د جمعې مانځه به د سیکل پټ کړي. دا زمونږ اخلاق دي. یو کافر وي مسلمان شوی چې ته چې جومات ته تلل ملګري په سپلی اوچتې کړې، یو دوی څه کوې؟ وي دا سپلی ته م راواله او زه به یم والم. وي کم خوا په سپلی ولې اوچته وو؟ وي دا مخکې ږدو که نه، وی عبادت خانې ته سپلی مخکې وړو، ولې دلته نه ږدو؟ وی دا خلک پټوي. وی څوک یې پټوي؟ دا زمونږ مسلمانان. هغه دین مې نه دی پکار چې عبادت ته ځم او دی ما نه سپلی پټېږي، واپس منډه یې کړې. دا مې نه دی پکار. د صحابو خوی ته به کافرو کتل مسلمانېدل به، او نن د مسلمان خوی ته مسلمان ګورو په بل طرف ته تختی. د مودې ته خوی رسېدلی دی. د خدای یره نشته. رور د رور دشمن، کوشش کوم چې د سره بد وکم، بس کوشش کوم چې د ګاونډي سره بد وکم، کوشش کوم چې د پلار سره بد وکم، کوشش کوم چې د رور سره بد وکم، کوشش کوم چې د ملا سره بد وکم. دین راته ښیي، ما ته خو دین ښیي که نه؟ نیغه لار راته ښیي، ښه اخلاق راته ښیي. کوشش کوم چې څونه مې بد کېږي چې دیم زه ګیر کم، دیم زه رسوا کم، دیم زه ذلیله کم. دا زموږ اخلاق دي. دلته دې وس رسي، طاقت دې رسي چې څه کوې کوه، ورځې به که نه به ورځې. او دلته به دې داسې رونیسي. قرآن شریف کې الله فرمایي چې وی کله رونیسم ظالم له مهلت ورکوم، مهلت ورکوم 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 ورکوم. وی چې کله یې رونیسم بیا د چا پلارم باندې نشي خلاصولی. خدای نه ویریږي. د ښکلي پیغمبر خشته او بهترین اخلاق ځان کې پیدا کې، او الله دې په مونږ کې پیدا کړي. ماشومانو سره ساجیبه خوی د حضور پاک، وړو سره کبر یې نه دی کړی. حضرت انس فرمایي یو ځل یې زه څه کار پسې لیږلم چې دا کار وکړه. وی ما ورته خاندل، ډېره کوټې ماشومو، 10 کاله مې وي د حضور پاک خدمت کړی دی. په دې 10 کالو کې ما ته اف نه دی ویلې، اف. قدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم 10 سنین، 10 کاله، فما قال لی اف، چاته اف نه دی ویلې. او که یو کار به مناسب او ما به نو کړی، د دنیا دا کارونه دی نه دی ویلي چې هلا فعلته، دا کار دی ولې نه دی کړی. او که یو کار به داسې غیر مناسب و د دنیا د دین نه، او به ما پرېښی دی نه دی ویلي چې لما دا دی ولې نه دی کړی. داسې خشته خوی. وی جناب ما ته وی دې کار به ځې لاړ جه. وی ما ورسره خوشطبي کوله چې نه ځم. نو نه یې راته غوسه وکړه او نه یې راته بد ردوي. وی په خپله کار پسې روان شو. خو یې زه لاړمه کار پسې روان شومه، دې ته مې نه وکړه داسې چې ګپ لګوم او زه روان شوم. وی د شانه در پسې را پسې را روانو. وی ما ته وی اونیس، ای انس ګوټیا چېرته ځې؟ وی مې چې صاحب هغه کار کوم، تا چې ما ته وی چې زه نه ځم، زه خو خپله ورپسې را روان شوم. وی نه د الله رسوله ورپسې ځم. دا دی دې ته خوی وایي خشته مزیدار. په یو موقع کې یو صحابي نبی علیہ السلام او فرمایل، وی که د چا په ما څه بدل پوری راشئ ما نه واخلئ. زه الله له تلل غواړم او په داسې سینه تلل غواړم چې په ما د چا انتقام او بدل نه پورې. یو صحابي را پاسېد، وی صاحب زما در باندې یو بدل پورې دی. وایه چې درکم. وی ما نه د یو ځل څپېړه ایستې ده، په دې املا دې رانه ډب ایستې دی، هلکه ما د سره ټوقې به کړي.
وی که ټوکې کړي دي او کار څه دي کړي دي خو دا بدل مې در باندې پورې دی. وی راشه ما نه یې دلته واله. وبکې څوک داسې یو مشر لکه ما خو ټوکې در سره کول، په ټوکه کې به تا ما سره هر څه کړي، ما هم کړي دي، ما نه بدل اخلي. او صحابه په مخ کې صحابه هغه صحابي ته وی چې دا خدای بنده ته منافق یې که مسلمان ته ستا پیغمبر نه دی؟ دا به مونږ عزت کوو، ادب به کوو، احترام به کوو، ته دې بدل اخلي. نو دا خو د پیغمبر قانون دی، په خپله یې وفرمایل چې راشه ما نه بدل واخلئ. او حضور پاک په هغې کې مسکی دی، هله شا به راشه ما نه بدل والا. صحابي را پاسې صحابه هم پریشانه دي. او ته څه وایي؟ وی صاحب تا چې زما ملا نه ډب ایسته، وی زما ملا بربنډه وه او ستا ملا باندې خو څادر پروت دی. حضور پاک ورته زر څادر د ملا نه کوز کړ، راشه ووهه. هغه ورمنډه کړې، په جړا شو او د حضور پاک هغه مهر نبوت یې ښکلول شروع کړل. ای ښکلاو 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 اردت هذا یا رسول الله، زما دا مقصد و چې یو بانه جوړه شي او زه ستاسو د ملا مبارک او دا مهر نبوت ښکل کړم.